الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معزز محترم قدرمند ورونو او خويندو، د کوچنی اختر په ورځ باندې یو وړوکی ذکر چې ډېر زیات ثواب هغه لري، نو غوښتل مې تر تاسو یې ورسوم. امام حجة الاسلام ابو حامد الغزالی رحمه الله په خپل کتاب مکاشفة القلوب کې د اختر د فضایلو یو باب ایښی دی، په دې کې بیا یو حدیث روایت کړی دی. په هغه کې دا راځي: وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام ویلی: من قال سبحان الله وبحمده يوم العيد، څوک د اختر په ورځ باندې سبحان الله وبحمده ووایي 300 مرة 300 واره، واهداها للاموات المسلمین، او د دې کلمې د سبحان الله وبحمده ثواب بیا مسلمانانو مړو ته هدیه کې د دې ثواب ور وبخشي. دخل فی کل قبر 1000 نور، نو دغه هر مسلمان و قبر ته به 1000 نور داخل سی. ويجعل الله تعالى في قبره اذا مات 1000 نور، او دای چې کله وفات شي رب لا یزال بعد د قبر ته هم 1000 نور داخل کی. مسلمانانو ورونو او خويندو، د کم مسلمان و قبر ته چې د الله رب لا یزال نور راسي، د هغه څخه بې عذاب پورته کېږي، د هغه څخه وحشت پورته کېږي، د هغه څخه بیره پورته کېږي، دغه مړي ته رب لا یزال خوشحالي ورکوي. نو معززو، دا یو اسانه عمل دی چې د اختر په سهار باندې د اختر تر ماښامه پورې دا ټوله ورځ ویل کېږي. فقط 300 واره سبحان الله وبحمده، ډېر اسانه هم خلاصیږي. نو رب العزال یې مونږ او تاسې ته د اختر په ورځ د دغه عمل د دغه ذکر د کولو توفیق را نصیب کړي، چې بیا یې خپلو قریبانو و خپلو خپلوانو ته هم ثواب هدیه کو، او الله رب العزال یې مونږ او تاسې ته هم ثوابونه راکړي چې په خپل قبر کې به هم 1000 نور الله رب العزال را داخلوي. مکاشفة القلوب صفحه 462. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.